تازه د افغانستان او افغانانو لپاره د پرمختګ مهم خبر د ټاپي پروژې د چارو پیل دا چې څنګه وشو نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او یو شمېر نورو پراختیايي پروژو عملي چارې نن د سپټمبر په 11مه د دواړو لورو د لوړپوړو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوې. دغه مراسم چې د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې جوړ شوي وو د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون او د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوب په کې برخه اخیسته وه. ملا محمد حسن اخون د مراسمو ته وویل دا هغه ورځ ده چې له ډیرو کلونو راهیسې له ډیرو کړاوونو او ستونزو سره د دغې ورځې په انتظار کې وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګنن په خپل ایکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د ترکمنستان ولسمشر سردار بردی محمدوب چې د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې سره وسولو وویل چې د دغو مهمو پروژو پلي کېدل نه یوازې د ترکمنستان او افغانستان په ګټه دي بلکې د سیمې په ګټه هم دي. د یادونې ده چې نن د ټاپي پروژې ترڅنګ د نفت او غاز انرژي او ترانسپورت په برخه کې د یو شمېر نورو پراختیايي پروژو کار هم عملاً پیل شو. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کنفرانس کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون خبر کړی ویلي دي چې د ټاپي پروژې لومړی پاس هرات ولایت، دوهم پاس یې له هرات څخه هلمند ولایت ته، دریم پاس کندهار ولایت ته او څلورم پاس کې بیا پاکستان او بیا وروسته هندوستان ته رسیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي په یادو ولایتونو کې د پروژو په بشپړېدو سره به د غاز د کارونې مرکزونه هم جوړیږي چې د افغانانو د غاز اړتیاوې به په ټیټه بیه پوره کوي. د اقتصادي چارو په بشیر دودیال وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. دودیال وایي د ټاپي پروژه د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده. نوموړي زیاته کړه د دې د اقتصادي عاید سربیره دې سره یو ځمکنۍ لاره هم تیریږي او خلکو ته د ګمارنې فرصتونه برابریږي. ډېری کسان به دلته په کار وګمارل شي. زموږ پر اقلیم او د سون توکو باندې مثبت اغیز لري. د ترانزیت ګټه یې یوه بله ګټه ده. نو په دې ترتیب دا پروژه د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده. یو شمېر افغانان هم د ټاپي پروژې د رسمي کار پیل ته خوشبین دي او د افغانستان پرمختګ لپاره اړین بولي. د کابل اوسیدونکي اجمل ازادۍ راډیو ته وویل د ټاپي پروژې په هکله زما نظر مثبت دی. د افغانستان ډیری خلک دا ډول پروژو ته خوشبینه دي. دا ډول لوی پروژې کولی شي چې د افغانستان اقتصادي ناورین له منځه یوسي. ټاپي د غازو د نللیکې سیمه ییزه پروژه ده چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د غازو د دغې څه باندې 1800 کیلومتره اوږدې نللیکې 254 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارګ وایي د دې پروژې د ترانزیت له درکه به د افغانستان کلنی عواید شاوخوا 400 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2014 میلادي کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوریت نظام پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشغابات کې لاسلیک شو. خو په افغانستان کې د رغونې چارې د 2018 میلادي کال په فبرورۍ کې درېدلې وې چې نامني یو عمده خنډ بلل شوی و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارګ وایي د دې پروژې د ترانزیت له درکه به د افغانستان کلنی عواید شاوخوا 400 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2014 میلادي کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوریت نظام پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشغابات کې لاسلیک شو. خو په افغانستان کې د رغونې چارې د 2018 میلادي کال په فبرورۍ کې درېدلې وې چې نامني یو عمده خنډ بلل شوی و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارګ وایي د دې پروژې د ترانزیت له درکه به د افغانستان کلنی عواید شاوخوا 400 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2014 میلادي کال کې د ترکمنستان د 2018 میلادي
کال په فبروري کې درېدلې وې چې نامني یو عمده خنډ بلل شوی و. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښه شوي.